د النور مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 40مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 4 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې د 40 آیت څخه اوري ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير د اسمانونو او ځمکې پاچاهي یوازې د الله لپاره ده او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار آیت نویني چې الله وريز ورو خوځوي بیا د هغې ټوټې سره یو ځای کوي بیا د هغې په راغونډولو سره یوه درنده وریځ تشکیلوي بیا ته ویني چې د هغې له پوښ نه د باران څاڅکي راڅڅېږي او هغه له اسمانه د هغو غرونو په برکت چې په هغه کې هسک ولاړ دي ګلی وروي نو چاته یې چې خوښه شي په هغې سره زیان اړوي او چاته یې چې خوښه شي له هغې نه یې ژغوري د هغې د برق برېښنا سترګې برېښوي يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار همغه شپې ورځې اړوي را اړوي په دې کې د سترګور یعنی د بصیرت د خاوندانو لپاره یو درس دی والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير او الله هر ساکخ له یو ډول اوبو څخه شته کړ یعنی پیدا کړ نو څوک په ګیړه خوېږي څوک په 2 پښو او څوک په 4 پښو باندې تک وي د هغه چې څه خوښ وي پیدا کوي هغه د هر څه وس لري لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مونږ روښانه حقیقت ښوونکي آیتونه نازل کړي دي وړاندې د سمې سیخې لارې لوري ته لارښوونه چې د الله چاته خوښه شي کوي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين دوی وایي چې مونږ پر الله او پیغمبر باندې ایمان راوړی دی او مونږ اطاعت منلی دی خو له دې نه وروسته له دوی څخه یوه ډله له اطاعت نه مخ اړوي دغسې خلک هیڅکله مؤمنان نه دي وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون کله چې د الله او د پیغمبر لوري ته بلل کیږي تر څو چې پیغمبر د دوی خپل منځي دعوا فیصله کړي نو له دوی نه یوه ډله په څنګ کیږي وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين البته که حق د دوی په جانب وي نو پیغمبر ته د امر منونکو په بڼه مراجعه کوي أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون د دوی په زړونو کې د منافقت ناروغي ده یا په شک کې لوېدلي دي یا هغوی له دې څخه ویریږي چې الله او د هغه پیغمبر به پر هغو ظلم وکړي
اصلي خبره دا ده چې ظالمان خو په خپله هم دوی دي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. د مؤمنانو کار خود دا دی چې کله د خدای او پیغمبر لوري ته وبلل شي تر څو چې پیغمبر د هغو شخړه فیصله کړي نو هغوی وایي چې موږ واورېدله او مو منله. همدغه راز خلک د بري او نجات موندونکي دي. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. او هماغه کسان بریالي دي چې د الله او د هغه د پیغمبر امر ومني او له الله نه وویریږي او د هغه له نافرمانۍ څخه ډډه وکړي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. داغه منافقان خلق د الله په نوم په کلکو قسمونو کولو سره وایي چې که ته دوی ته د جهاد امر وکړي دوی به د هغه لپاره ووځي. دوی ته ووایه قسم مه کوئ، ستاسې د امر مننې حال څرګند دی، ستاسې له کړو وړو څخه الله ناخبره نه دی. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ووایا د الله د امر منونکي او د پیغمبر د فرمان تابع اوسئ، خو که تاسې مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې پیغمبر ته چې کومه فریضه ورله غاړې شوې ده د هغې مسؤل هغه دی او پر تاسې چې د کومې فریضې پیټه ایښودل شوی دی د هغې مسؤل تاسې یئ. که د هغه اطاعت وکړئ نو په خپله به سمه لار ومومئ، که نه نو د پیغمبر مسؤلیت خو له دې پورته نور څه نه دی چې په څرګنده روښانه توګه حکم ورسوي یعنې ابلاغ یې کړي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله له تاسې نه د هغو کسانو سره چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي وعده کړې ده چې هغوی په ځمکه کې هماغه شان خلیفګانو ګرځوي لکه چې له هغو نه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولي وو. د هغو لپاره به د هغو هغه دین په محکمو بنسټونو ودروي چې هغه الله تعالی د هغو لپاره خوښ کړی دی او د هغو د ویرې اوسنی حالت به په امن بدل کړي. هغوی د زما بندګي کوي او له ما سره د څوک نه شریکوي او څوک چې له دې وروسته کفر غوره کړي نو همداسې کسان فاسقان دي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ، هیله ده چې پر تاسې رحم وکړی شي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. کوم کسان چې کافر دي د هغو په باب په دې غلط انګیرنه کې مه اوسئ چې هغوی به په ځمکه کې الله بېوسې کړي. د هغو هستوګنځی دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره هستوګنځی دی. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من
قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ای مؤمنانو، لازم ده چې ستاسې غلامان او ستاسې هغه ماشومان چې لا تر اوسه پورې د پوهې سن ته نه دي رسېدلي په 3 وختونو کې د اجازې په اخیستلو سره تاسې ته راځي. د سهار له لمانځه نه مخکې او غرمه چې کله تاسې جامې باسئ او د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته دا 3 وختونه ستاسې لپاره د ستر وختونه دي. له دغو پرته که هغوی به اجازې راشي نو نه پر تاسې څه ګناه شته نه پر هغو. ستاسې یو بل ته بیا راتګ وي. په دې ډول الله ستاسې لپاره د خپلو ویناوو څرګندونه کوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ والله علیم حکیم. او کله چې ستاسې ماشومان د پوهې سن ته ورسیږي نو باید همغسې د اجازې په اخیستلو راشي لکه څنګه چې د هغو مشران اجازه اخلي. په دغه راز الله خپل آیاتونه تاسو ته روښانوي او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. او په کومو ښځو باندې چې ځواني تیره ناستې وي یعنې د لوړ عمر خاوندانې د نکاح لمنې نه وي که هغوی خپل پړونه کېږدي نو پر هغو څه وبال نشته په دې شرط چې د ډول او سینګار څرګندونکي نه وي. سره له دې که هغوی هم پتمني غوره کړي نو د هغو په حق کې ښه ده. الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. هیڅ باک نشته که کوم ړوند یا ګوډ یا ناروغ د چا له کور نه خواړه وخوري او نه پر تاسې په دې کې څه باک شته چې له خپلو کورونو څخه خوراک وکړئ یا د خپل پلار نیکه له کورونو څخه یا د خپل مور او نیا له کورونو څخه یا د خپلو ورونو له کورونو څخه یا د خپلو خویندو له کورونو څخه یا د خپلو ترونو له کورونو یا د خپلو ترایندو له کورونو یا د خپلو ماماګانو له کورونو یا د خپلو توړیو له کورونو څخه یا له هغو کورونو څخه چې د هغو کلیګانې ستاسې په لاس کې وي یا د خپلو دوستانو له کورونو څخه د دې هم څه باک نشته چې تاسې په ګډه سره یو ځای خواړه وخورئ یا بیل البته کله چې کورونو ته ننوځئ نو خپلو کسانو ته سلام اچوئ
د خیر دعا د الله له لوري ټاکل شوې ډیره برکتناکه او پاکه سوتره. په دغه ډول الله تعالی تاسې ته آیاتونه بیانوي. هیله ده چې تاسې له پوهې او ادراک نه کار واخلئ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ریښتونی مؤمنان هم غدي چې الله او د هغه پیغمبر د زړه له کومې ومني او کله چې د کومې ټولنیزې چارې په وخت کې له پیغمبر سره وینو له هغه څخه له اجازې اخیستلو پرته دې نه ځي. کوم کسان چې له تا نه اجازه غواړي همغوی د الله او د پیغمبر منونکي دي. نو کله چې هغوی د خپل کوم کار دپاره اجازه وغواړي نو چاته چې د خوښه شي اجازه ورکړه او د دغسې خلکو په حق کې له الله نه د بخښنې غوښتنه وکړه. الله په باوري توګه بخښونکی خورا مهربان دی. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اے مسلمانانو په خپل منځ کې د پیغمبر بلل لکه ستاسې خپلو منځو کې د یو بل بلنې غوندې مه ګڼئ. الله په تاسې کې هغه خلک ښه پیژني چې یو بل ته ځانونه پناه کوي او غلي غوندې په پټه وځي. د پیغمبر له حکم څخه سرغړونکي باید وویریږي چې په کومه فتنه کې اخته نشي یا دردناک عذاب پرې رانشي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. خبردار اوسئ په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د الله دي. تاسې چې په هره تګلاره یاست الله ورباندې پوهیږي. په کومه ورځ چې خلک د هغه لوري ته ور وګرځول شي هغه به هغو ته وروښیي چې هغوی څه کړي راغلي دي. هغه په هر څه عالم دی.